अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास। अल्लाह ताला दे वकी द सेहत او عافیت جامه پته زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د وی اف ډی انورټر او په سکرین باندې د اس پی او فالټ لسل وجه راځي. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه سای سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کوم. نو دوستانو دا ویډیو مو سکیپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. اس پی او فالټ په انورټر باندې په هغه صورت کې راځي کله چې تاسو په انورټر باندې 3 فیز موټر نصب او کنیکشن کړی وي او د 3 فیز موټر یو پاس پایلر شوی وي یعنی هغه کټ شوی وي. نو په دې صورت کې د وی اف ډی انورټر په سکرین باندې اس پی او فالټ شو کیږي چې تاسو موټر په دوه پازه باندې چلیږي او تاسو موټر یو پاس کټ دی یعنی یو ګرم د دې کټ شوی دی. نو دا دوستانو عملیات تاسو د موټر د پروټیکشن حفاظت او ساتنې لپاره په وی اف ډی انورټر کې سیټ کیږي ترڅو تاسو موټر په دوه پازونو باندې ونه چلیږي او تاسو موټر زر هیټ ګرم او خراب نشي. نو دوستانو دا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د وی اف ډی انورټر د اس پی او فالټ پر رابطه باندې وا. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل لوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښ شوی در سره لایک او شیر کړئ د خپل مرګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو تاسو ته توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.